وی زمان لاره نو آخر دیم ده گوپی ده لاسه سر خوڑیو کنه گوپی او خوڑو کیسے بن شو او کیسے زلطا او خطو اورانا لارو مر شو کنا وی زمان پا گوپی مینم لارایی ده خوی ده پولیس ده محکمی ده منفذی ڈسمیس کروی چیل تا بدالو او تا با گوپی خوختو وزه با گوپی گولم لاره داری سوکو گل پشند زیو تا خبر پریدا مولار شاشنیم خوردی را خبر که ورطمه پلار دی پا حق رسیدلی دی او بیسستان دارا سوا خبر دیم خوکایی بس که کنه زما یم ته ته ما څومره خدمت کوې خدا شکر دی چې مور او پلار دې راتله بند کړ ایله هم په دې 4-5 ورځو کې چېرته ګوپیانو نه لیده ستا د لاسه نه راځي خو دې خبر چې زما مور او پلار ته ته ولې سپک ګورې ستا مور او پلار ته سپک نه ګورم زه هغه ګوپیانو ته سپک ګورم چې روزانه هم دا ګوپیان را په مخه کړي بیا هم دا پلار نه دی سمه ګیسي دوکانی ده خو چې ګورې د ګیس دا څیزونه به په خوله کوي خو چې ګورې د ګیس دا څیزونه به په خوله کوي او دلته چې را رواني نو خدایوالي به نور کار نه خو ته خدای ورباسه چېرته مټر وړه چېرته ټماټر وړه چېرته مولی چېرته پیاز چېرته غوښه وړه خو چې ځي او راځي نو بس ګوپي خو چې ځي او راځي نو بس ګوپي مونږ یې ګیسان کو ګیسي خبرې مه کوه همدا زما پلار ته کیسې ولې وي ورنه دی ګیسي نه دی همدا خبره که دې بیا وکړه که نه نو ښه به نه یم وایم کوم به یو شل ځلې به کوم ستا پلار دی ګیسي په ما به ګورې روبونه نه چې ښه دې وخت ته زما ښځه انسپکټره نه یم ښه نو دا خبره ده یم زه تا ته اوس وردي بدلوم بیا زه تا سره خبرې کوم وایم یو 50 ځلې خو وردي بدله کړه په دې وخت کې بیا څوک راغلو وردي بدلوي ما دې ستوري کوز کړي دي په دې کې په ما روب نه شي اچولی زما خیال یې جوړه په سترګه مچۍ وچیچله 5 منټو کې به اوس دا سترغلي پرتېدلي سم لوټکی به ښکاري څه چل دی څه دي ولې چا دې ګوپیان پټ کړ که څه چل شو نو شکر نو باسې وایم پروردګاره ایله دې څه د هغه چنجن ګوپي نه خلاص کړم خدای دې وګوره اوس خو به پلار مړ شي په مړه دې خو یې معاف کړه که نه نه معاف کوم بیخي نه معاف کوم ګوره ښځې زما مازغه ګوره ډېر زیات تېز دي که نه ته ما نه پېژنې ګوره زه حوالدار بټاټه یم زه د یخېدلو اوبو نه هم ګوره کوچ وباسم زه اوس زما مور که نه چې زه واپس راشم زه به تا سره بیا خبرې کوم زما خیال یې جوړې په رښتیا مړ شو اوس تګ خو په کار ځکه دی چې زما خو ګوپي کېږي که نه دغه سخر کېږي که نه زما خدایه ګل په شان نورو دا پلار مې څنګه مړ شو و زما انسپکټرې خورې د ډي اس پي رینګ ته نږدې خورې زموږ خو په جړا جړا په سترګو کې اوښکې وچې شوې هماغه د ګوپي کیسه د ګوپي رانه یوړو موږ خپل نمبر تېر کړو ورشه خو ستا نمبر دی وایي زما پلاره ګوره ښه جوړ قبر به ورله وکړئ او سره د ګوپیانو به یې ښخ کړئ دې سړي باندې ګوره زما اعتبار نشته دی به ټیک دی قبر هم دې ګوپیانو پسې بهر روځي نو چې ګوپیان ورسره پراته نو کېدای شي چې دی هم قبر کې ناست دي پوه شوې که نه او بله خبره دا ده که نه چې په قبرستان کې به یې نه ښخوئ بالکل به په قبرستان کې نه ښخوئ د مولو په پټي کې به یې ښخوئ کېدای شي مولا یې وبخي پوه شوې کوکوس تو
سرسل لکه خزان شبا خبر ورنه سواغی ته چې خبر وکړي مړه जी सर जी बडाडा ए बडाडा تا ته ویم کنه حوالدار بډاډا په کوم کون شي आवाज منوري څه سدي دا څه چې جوړ کړی دا چپ غلی ودرېږه تا ته پستر ګونه ښکاري چې دې وخت ستاسو سره ولاړه ده سمړې دا روپونه په بل چا واچوه تاسو تاله نه ده دا زما کور دی ځان پوه کړه دا زما د پلان په باره کې څه ویلي دي دا تپوس پته نه زه په افیس کې کوم ځکه چې دا ستا کور دی سمړې خپل کار کوم مړې تپوس پته نه په افیس کې کوم افیس इंस्पेक्टर शमीम زه ډېر افسوس کوم ستاسو د والد په مرګ باندې زه درځم خو تاسو ته خو زموږ ډیوټي پته لګوي نو سر هیڅ خبره نه ده مرګ حق دی بالکل اوکې سر زه ورځم واضح اوکې تاسو ورشئ